السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو جمله ز اکثر اورم چې ड्राइवर का जिंदगी एक खेल है अगर मौत से बचाओ डर एक जेल है. بالکل دا خبره ټیک ده. خو زه سره اوس دا درته ښیم چې ډرایوران غریبانان څونه سخت ژوند تیری د بچو دپاره. نو بچو له پکار دی چې د پلار د هر شي خیال وساتي، د پلار د هر ارمان خیال وساتي، د نشو نه ځان وساتي، د موټر سایکل د ون ویننګ نه ځان وساتي، د پالتو پیسو لګولو نه ځان وساتي. دا په یو مونږ په لار باندې یو په یو ځای کې د یو ټریلر خو مې پرېښودله، هغې کې هم کلنډر ډرایور غریب په دغې کې ملاست دی. او دا بل هم درته ښیمه چې دا په کوم ځای کې ملاست دی. دې ژوند ته وګورئ چې د دوی زندګي څنګه ده. دا د شپې تقریبا 10 منټ او 4 بجې دي. دا کوم ځای ملاست دی ګورئ. ښه دا هغه سړی دی چې د خپل ژوند ټولې خوشحالۍ د څه ارمانونو دپاره بخښلي دي. نو د داسې خلکو د کور ټول فیملی ته دا درخواست دی چې په هر شي کې احتیاط وکړي. په پیسو لګولو کې هم د ژوند په هر ډګر باندې احتیاط وکړي نو مننه به وي. دا ویډیو مې په دې غرض باندې وکړله چې را روانه روژه ده او هر چا سره چې په چم ګاونډ کې څوک غریبانان وي، هر څوک وي، نو خیال یې وساتئ. ډېره مننه به مو وي. په دې ویډیو به خاطر نه درنوئ. د الله په امان.